راشد خان د افغان کرکټ د پرمختګ په تړاو نوې څرګندونې کړي. د افغان کرکټ د پرمختګ په تړاو د راشد خان درې څرګندونې چې هیوادوال یې خفه کړي. بشپړ حال په دې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. راشد خان په سویلي افریقا کې د دې هیواد شلوریز لیګ له پیل وړاندې د لوبډل مشرانو په خبري کانفرنس کې د افغان کرکټ په تړاو غږېدلی، خو پر څرګندونو یې هیوادوالو توند غبرګونونه ښودلي دي. راشد خان چې د سویلي افریقا کرکټ شلوریز لیګ سیالۍ وکړي د ایم آی کیپټاون لوبډل مشر دی، نن یې د دې لیګ د لوبډل مشرانو خبري کانفرنس کې وویل چې 10 کاله وړاندې د افغان لوبډلې په اړه هیچا تصور نه کوو چې دوی به دومره ژر پرمختګ کوي او د نړیوال جام نیمه پایلوبو ته به لاره پیدا کوي. راشد خان زیاته کړه، موږ په افغانستان کې لازمي اسانتیاوې نه لرو، خو د لیګونو لوبو له موږ سره ډېره مرسته وکړه ترڅو په هره برخه کې په مسلکي ډول زده کړې وکړو. خان وړاندې وویل له لویو لوبغاړو سره ولوبېدو او د هغوی هر اړخیزه څېړنه مو په عملي ډول ترسره کړه. د راشد خان دې څرګندونو یو شمېر هیوادوال خواشیني کړي چې ګوندې هغه د افغان کرکټ بورډ لاسته راوړنې له یاده ویستلي او د افغان کرکټ بورډ خواري او زحمتونه یې بې ګټې بللي دي. خو بله خوا یو شمېر نورو هیوادوالو بیا ویلي چې راشد خان حقایق ویلي او له شک پرته د افغان لوبډلې اوسني پرمختګونه د آی پی ایل او وی بی ایل په څېر د سترو لیګونو د تجربو له امله دي. خوږو ملګرو ساتئ له نظره د افغان لوبډلې په پرمختګ کې سوداګریز لیګونه رول لري او که نه، نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.